یو وار په ستره اسلامي مدرسه الازهر کې د ماشومانو په ټولګي کې استاد له ټولو دا پوښتنه کوله چې ځان ته یې کوم هدف ټاکلی او راتلونکي کې غواړي څه ترې جوړ شي. هر چا خپل هدف ویل. چا ویل غواړم د پلانکي جماعت امام شم، چا ویل غواړم د وړکتون استاد شم، او چا ښوونځی او پوهنتون یاداوه. بل ویل غواړم لیکوال شم او له دې لارې خپل دین ته خدمت وکړم. یو غنمرنګی ماشوم چې یوسف نومېده او له استاد سره به یې ډېر کله غږېده، د ده نوبت شو. استاد د نورو زده کوونکو په څېر له ده هم پوښتنه وکړه چې راتلونکي کې غواړي څه ترې جوړ شي. ده ورته وویل چې استاده ما مه پوښته. استاد چې له ټولو یې پوښتنه کړې وه، ده ته یې وویل چې ته هم باید ځواب ووایې او خپل نظر ته په ټیټه سترګه ونه ګورې. یوسف ورته وویل زه غواړم شیخ الازهر شم. د ماشوم یوسف له دغه ځواب سره ټول ټولګیوال په خندا شول او ورته ویې ویل چې ته او شیخ الازهر توب. خو استاد ماشومانو ته وویل چې خاندئ مه، ستاسو د ټولګیوال ځواب زما ډېر خوښ شو، ځکه هر انسان باید ځان ته ستر اهداف وټاکي او انشاءالله یوسف به دغه مقام ترلاسه کوي. وختونه تیر شول، د دغه ټولګي ټول ماشومان ځوانان او زاړه شول. ځینې استادان شول، ځینې امامان شول، ځینې لیکوالان او ځینې نور څه. یوسف چې د شیخ الازهر کېدو هدف یې ځان ته ټاکلی و، نه دا چې شیخ الازهر شو، بلکې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې رئیس وټاکل شو. هر ځای او هر علمي غونډه کې د شیخ یوسف قرضاوي نظر یادېده او لا هم یادېږي. کله چې یوسف قرضاوي په ټولګي کې خپل هدف وویل، څنګ ته یې یو ملګری هم ناست و چې شپه او ورځ به سره ګډ ګرځېدل. ملګری یې احمد العسال نومېده چې وروسته د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد رئیس وټاکل شو. کله چې قرضاوي ستر عالم شو، احمد العسال یې دا خاطره ور یاده کړه او ورته ویې ویل ته اوس له شیخ الازهر هم اوچت مقام لرې. درسونه: هر انسان باید په ځان اعتماد وکړي او له ځان سره باید ستر ستر اهداف په نظر کې ونیسي، نه دا چې ووایي چې زه دا کار نشم کولی. هر څوک چې ځان ته ستر اهداف ټاکي باید د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره شپه او ورځ هڅې وکړي. عربان وایي څوک چې اوچت مقام غواړي شپې سهاره وي. پښتانه هم وایي چې بې زحمته راحت نشته.